په نننۍ ویډیو کې د زمان یا دمان مخالفو په اړه غږیږو چې د دې مخالفې ماپ شوي او که نه. بالکل د زمان مخالفې ماپ شوي دي، خو هر چاته نه دي ماپ شوي، بلکې یو زمان نه د زمان سربیره په ابوظبي آیلینډ کې څومره هم چې هیلت انشورنس یا صحت بیمې چې دي، کومې چې ابوظبي هیلت ادارې سره ثبت دي، د دوی ټولو مخالفې ماپ شوي دي، خو هر چاته نه دي ماپ شوي. یوازې ښو کسانو ته ماپ شوي دي. کوم څوک چې د متحده عرب اماراتو د ویزو غرامو یا جریمو معافیت پروګرام کې ګډون وکړي، هغې ته ټولې مخالفې ماپ شي. نوې ویزه ولګوي، نوې ویزه کې کله هم چې د دخول خروج وکړي یا چینج سټیټس چې د وشي، نو بیا د زمان دفتر ته ورشي یا زمان سربیره که د بلې کمپنۍ خرې کمپنۍ بیمه د درلوده خو په ابوظبي آیلینډ کې چې هغې ته دې ورشي. پخوانۍ څومره مخالفه چې د پسې وخت هغه به ورته ماپ شي، نوی د بیمې کارت به ورته جوړ کړي. نور هغه کسان چې یوازې زمان غرامه ده دوی پسې، مطلب ویزې په سیستم کې صحیح ده، ویزه کې ډیر وخت خو صرف د زمان غرامه ده پسې، هغوی لپاره دا قانون نه دی، دوی لپاره مخالفه نه ده ماپ. یوازې ښو کسانو ته ماپ ده. کوم چې ما وختي درته بیان وکړو، دوباره درته تکراروم، د زمان مخالفه صرف ښو کسانو ته ماپ ده. کم څوک چې په اوسني وخت کې د متحده عرب اماراتو د ویزو معافیت پروګرام کې ګډون وکړي، مطلب هغې له لارې د نوې ویزه ولګوي، پخوانۍ ویزه پسې چې څومره د جوازاتو غرامه وه یا د لیبر غرامه وه، هغه ټوله ورته ماپ شي. دوباره نوې تشیره د راوځي، هغې نه وروسته د دخول خروج وکړي یا ان اوټ د وشي، نو بیا د زمان دفتر ته ورشي یا بل د بیمې دفتر ته. پخوا چې څومره هم د پسې د زمان غرامه وي یا د بلې بیمې غرامه وي، هغه به ټوله ورته ماپ شي، نوی کارت به ورته جوړ کړي. امید لرم چې پوه شوي به وئ. دا رسمي دوی ویلي دي، زه د ځان نه وایم، بلکې ما سره خپلو همکارانو هم د معلومات شریک کړي دي. امید لرم هغه کسان زیات خفه نه شي چا پسې چې صرف د زمان غرامه ده. که د دغو کسانو لپاره په تاسو کې کم چاته لار معلوم وي، هغه کمنټ کې ولیکئ تر څو دوی ترې استفاده وکړي. مننه.